چې په دې کې زیات لیکل کوم نو په دې کې تاسو کوم امور حاصل لکه موجوده وخت ګول دې شي چې د خطاطۍ چې دي کنه دا زموږ د وخت چې دا کم شریف فروت دی نو په دې کې تاسو والد صاحب نه دا خو داغه لکه داغه د روز قرآن شریفونه دي دا د غوتو لیکل دي او خو لکه خط دیوانی او ما چې کوم شروع کړی دي کنه نو هغه مطلب دا چې هغه دا ونه په پټ باندې دا ونه چې کوم دا پټ تاسو داسې ډایرکټ تاسو لکه د پاڼې په شان ملاویږي دا اوریجنل دا د ونه نم دغه شان ته وزي د دې نو وزي د دې ونې سنوم دی چې د دې برج دغه دای خاخته دای خاخ د دې نه دا پټ واقعي دا اوړي لکه د کاغذ په شان بالکل د کاغذ په شان او د دې ایجوم ډیر سیوا دی بل دا چې جې نه خوري او د دې دا راغلی بالکل د کاغذ د پاره ده د کاغذ بس پوخانی خلکو ټول په دې لیکل کړی دي پوخانو خلکو په دې تاسو قرآن مجید شروع کړی دی او دا ما شروع کړی او دې کوم لګیای موجي یو وړوکی ساز دی او غټ ساز دی او دا توفیق درکې اولنې سپیری لکه بالکل د اوریجنل د کمپیوټرایز او د دې بالکل څوک پرخ نشي کولای خو لکه شمس به ډیر انتهایی ګران کار دی بیا د ګلونه کول او غاړې جوړول الله دې ډیر زیات عمر درکړي امين او توفیق دې الله درکړي چې تاسو سر ته ورسوي بس الله دې وکړي چې ان شاء الله ژوند یو مونږ ورته مطلب په سیات رو نور مطلب چې دا کی دا ان شاء الله تاسو د لپاره به شمس تاسو د ژوند لپاره تاسو د صحت لپاره زکه دعا کو او الله پاک به هم دغه صحت تاسو ته خامخا نصیب کوي ان شاء الله زکه امید دې زمونږ د رب نه چې تاسو او دغه کلام په ګوتو باندې به سر ته رسوي ان شاء الله نو شمس او بالکل زما د خپل زم ټیک دې دا ان شاء الله د خپل اولاد نوم دا توقع ساتم چې هغه به د محفوظ ساتي ان شاء الله دا یو سلسله روانه کې خيري دا د خدای ختمه نه کی نو ان شاء الله چې